الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ پا نعمتن کی عظیم نعمت تے منگ و تاسو تمفت کے اللہ را کرے دی. دا علمنو یو جور سمندر دی او ہر زمانہ کی عالمان پدے جور سمندر کے غٹے وہی او ډیر قیمتی قیمتی لال جواہر را اوباسی امت تیروان دی کئی. تر قیامت دا سلسلہ با جاری وی و تر قیامت دا قرآن دا قیمتی لال جواہرات دا سلسلہ کمی گینا نوے نوے معلومات پدے کے راوزی. دنیا هم فانی دا او دا دنیا ټول قیمتی سیزونه هم فانی دی، ختمیدون کی دی. او قرآن او دا قرآن عجائبات او نعمتنا نہ ختمیدون کی دی. دے قرآن شریف کے دا ډیرو پیغمبرانو حالات اللہ پاک ذکر کری دی. یو پکے سلیمان علیہ السلام دے، جگہ پیغمبر ہم دے اور دا دنیا یو عظیم بادشاہ ہم دے. حکومت و اقتدار اللہ دا سے ورکڑے دے چی دا سلیمان علیہ السلام نمخ کے دا سے حکومت بل چاہتا نرے ملو شوے اور دا سلیمان علیہ السلام نرستو بل چاہتا بدا سے حکومت نہ ملاوی گی. پا انسانان و حکومت، پا پیریان و حکومت، پا حیوانات و حکومت، پا اوبو، پا ہوا، پا اوریز، پا عرشی باندے حکومت. یو تخت ورلا اللہ پاک ورکڑو، پاغ تخت بکینا سو بیا با تخت پا ہوا روانو، دا دو میاشتو مزل با پا یور وسکی کیدو. او دا تخت سورکوٹ تخت نو. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی کہ پدے بشپگ لکا کورسے پرتیوی باغی با عالمان ناستو. سلیمان علیہ السلام با منز کے ناستو و بیا بیم دا دیر عاجزین سرخ کتا کرو. یو رس پدے خپل تخت بانے ناستو پا ہوا باندے روان دے. خکتا پزمکا باندے یو سڑی چی دا خکل تختو لی دو نو دا دیر تعجب نے اویل سبحان اللہ. ہوا دا دی سڑی دا خلی دا الفاظ واغشتل اور سلیمان علیہ السلام تے او رسول. سلیمان علیہ السلام حکم کوي زمان تخت دا دی سڑی خواہ کے کیک دا. لک سات پس تخت سلیمانی دا دغ سڑی خواہ کے پزمکا کے خودے شو. حکم شو سڑی حاضر کے، فوراً سڑی حاضر کلے شو. سلیمان علیہ السلام تپوسو که ویتا سوی اغو یری دوی ما خوصنوی وی یریگا ما خطرناک خبره دی نده کڑی دیر اخکولی خبره دی کڑی دا استاد خلینا پخپل اوریدل غوارما نو تو ویتا سوی
هغه ورته ستا دا ښکلی لوی تخت ډېر عجیبه مې ولیده نو ما د ډېر تعجب نه ویلې چې سبحان الله. سلیمان علیه السلام ورته ویل زما تاج او تخت به ختم شي خو ستا د سبحان الله ثواب به ختم نشي. من چې سبحان الله ووایو نو په دې به اجر او ثواب وي بېشکه. شب معراج کې زمونږ پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته اسمانونو ته د اسمانونو نه بره کمې پورې چې الله غوښته هغې پورې رسول دی او په دغې موقع باندې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي. ابراهیم علیه السلام سره چې ملاقات وشو ابراهیم علیه السلام زمونږ پیغمبر علیه السلام ته فرمای ستا امت ته زما سلام ووایه. تاسو به هم ووایئ چې ابراهیم علیه السلام زمونږ د طرف نه هغوی ته هم سلام. بیا ورته وایي چې امت ته دې ووایه چې د جنت ځمکه بالکل خالي پرته ده خو چې کله ستا یو امتي یو ځلې ووایي سبحان الله نو دومره لویه ونه په جنت کې د دپاره وکرلی شي چې 1500 کاله د هغې په سوري مزل کې نو ختمیږي نه. دا د یو سبحان الله ثواب. د سبحان الله څه مطلب؟ الله د هر قسمه عیبونو نه نقصانونو نه پاک دی. الله په خپله پاکۍ بیانولو ډېر خوشحالیږي. قرآن پاک کې د یوسف علیہ السلام تفصیلی حالات الله ذکر کړي دي. هغه تفصیلی حالاتو نه یو جز درته مختصر غوندې ویل. مصر او د مصر نه غیر چاپیر علاقو کې یو عظیم قات راغی. د هغې انتظام یوسف علیہ السلام داسې وکړ چې د قات نه مخکې ډېرې غلې جمع کړې او چې کله قات شروع شو نو په خپل لاس یو سړي ته د اوښ یو بار غله به یې ورکوله. یو نوجوان راغی وی غله راکه. یوسف علیہ السلام غله ورکړه هغې کور ته ورسوله سنبال یې کړه. بیا راغی وی غله راکه. یوسف علیہ السلام بیا غله ورکړله چې کور ته ورسېد سنبال یې کړه. نو بیا راغی وی غله را. یوسف علیہ السلام ورته یې د خدای بنده دې دومره عظیم قات ته نه ګورې څو ځله دې غله یوړه بیا رالې غله غواړې. هغه ورته ته ما نه پېژنې او زما د حاله خبر نه که دې وپېژندلمه زما د حاله خبر شولې نو غله لا څه شی دی که د مصر حکومت درنه وغواړم نو منې به نه کې را به کې. یوسف علیہ السلام ورته شابه زر راته ووایه ته څوک یې ستا څه حال دی؟ نوجوان ورته وی ته چې زلیخې په 7 دروازو دننه بند کړې او تا نه مطالبه وکړه نو تا خو د هغې خبره ونه منله او اخر کې دې منډه کړه او تښتېدې. زلیخه در پسې وه هرې دروازې ته به رسېدې دروازه کلاوېده او ته به بار وتې. 7مې دروازې ته چې نږدې شولې نو دقه ځای کې زلیخې ستا لمن ته لاس کړله لمن یې کلکه ونیوه او چې تا چک کړل نو کمیس وشلېده لمن هغې سره پاتې شوه. 7مه دروازه کلو شو ته بار ووتې. بار عزیز مصر او د هغه ملګري ولاړو تا خاموشي وکړله او دغه ځای کې دې ښځې په تا الزام ولګو. دغلته ستا پاکي چا بیان کړې وه؟ یوسف علیہ السلام ورته وي د مور په غېږ کې د پیو رودلو ماشوم و. خبرې لازده نه وې او دغه ماشوم په عجیبه انداز کې زما پاکي بیان کړې وه. د ماشوم وی د یوسف علیہ السلام کمیس وګورئ که مخکې لمن شلېدلې وه نو د په دې ښځې حمله کوله هغې ته نه ځان بچ کو نو دا ښځه پاکه ده او که رستو لمن شلېدلې وي نو دې ښځې په ده حمله کوله ښځې ته مطالبه کوله ده ته نه ځان بچ کو نو دې پاک دی. هر چا چې زما کمیس وکته رستو شلېدلی نو هر چا وی یوسف علیہ السلام پاک او دې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه. نوجوان ورته هغه ماشوم زه مو ظلمې شوی مخې ته دې ولاړی نه به راکې وی ولې نه زر ورپاسېد د زړه پورې جوخت ونیوه ډېره مینه یې ورسره وکړه
قدر عزت ولو کو ډېر نامونه ورکړل نقد پیسې نور قیمتي سیزونه غلیم ورکړله او خادمانو ته مخامخ کو دا نوجوان چې هر وخت راشي د څه حاجت یې هغه حاجت به هم پوره کې او ما سره به ملاووی نو علي به رخصتوی هلک به په قدر عزت رخصت کو اوس جبرائیل علیہ السلام تشریف روړ وی الله سلام وی پس د سلام فرمای ته دی نوجوان نه ډیر خوشاله شوی ډیر نامونه دی ورکړل ویل او وی خد په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړی را ته څونه خوشاله شو څونه نامونه ورکې کم بنده چې همیشه زما پاکي بیانوي زه به د هغه نه څونه خوشحالېږم زه به هغه له څونه اجر او ثواب ورکوم دا قرآن پاک دا اول نه تر اخره پورې د الله پاکي بیانوي الله د هر قسم عیبونو نه پاک مولوی صاحب ترجمه او تفسیر کو د الله پاکي بیانولا شاګردانو اوریدا الله دې د دواړو د طرف نه قبول کړي او اجر او ثواب دې الله ورکړي د قرآن پاک آیاتونه او سورتونه یو بل سره د زنجیر د کړۍ په شانتي لګېدلې دي یو بل سره ربط او تعلق دی د سورت اخلاص نه مخکې سورت اللهب په سورت اخلاص کې د ایمان خزانه ذکر ده دا د ایمان خزانه چې چا سره وي د دنیا په اعتبار باندې هیڅ پوزیشن به نی د الله په نظر کې د ټول عالم نه اوچت او دا د ایمان خزانه چې چا سره نوي نو که د دنیا په اعتبار ډیر اوچت دی د الله په نظر کې سپک دی لکه ابو لهب ته وګوره د دنیا په اعتبار باندې یو ډیر اوچت سړی دی د رنګ دومره خشتا چې مخ به شغلې کول نو ابو لهب ورته وی د لمبو پلار نسبی شرافت دارے کہ پا اغی خاندان کے پیدا دے پکم کے چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا دے قریشی دے مالدار دے گن زامنیم دی دا اجرے دا بیٹک ڈنڈمار بدماشانم و سرشتا دا دنیا پا اعتبار ریرو چت سڑے دے خدا دا ایمان خزانہ و سرنوا پدا سے مرگ مرشو یوننکے پیرو خطسخاشولا خلقو تے نفرت کو خپل خپلوان یاران دوستان ټول تے نلارل و یو خوشی کور کے پری خودو نه دا خدمت سوکشتا نه دا طب تسلی دا پارا سوکشتا یواز پروت تے بیماری یو عذاب او دا تنہائی دویم عذاب پدے عذابونو کے کڑے دو لرزے دو یواز مر شو سب تے خبر نشو سورت دقه سی یوازې مړ پروت و نسخا بوی شروع شو د محلې خلک په بوی باندې پوه شو چې سړی مړ دی بیا هم نږدې نه راتلل نو تور حبشي غلامان په اجرت او مزدورۍ راوستل هغوی کند او کنستله او مردار زناور چې په اړمونو په دیکو باندې اورغړی دقه شانتې اورغړو خورې په ورواړولې نه مال دولت پکار شو نه حسن جمال پکار شو نه اوچت خاندان پکار شو نه زامن او نه دوستان هیڅ شی پکار نه شو کندې ته ورغړی د ده په مقابله کې تور حبشي غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ د دنیا په اعتبار هیڅ پوزیشن نه لري د رنګ هم څه خشته نه دی خاندانی شرافت هم نشته او د مال دولت او سوال نه پیدا کیږي خدا د ایمان خزانه ور سره وا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بوی بلال زمن سردار دی او شب معراج کے اسمانونو کے پیغمبر علیہ السلام چې ګرځیدو نو د پڼو چغارې واورېده جبرائیل علیہ السلام ورته دا بلال خادم مخکې روان دی او بیا په هر جنت چې پیغمبر علیہ السلام به داخل شو هلته بیا د پڼو چغار جبرائیل علیہ السلام به بیا وی دا بلال خادم په خدمت کې مخکې روان دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما د دې کتاب د برکت الله قومونه پورته کوي لکه بلال کمزه تو رسو اسمانونو ته د اسمانونو نه پورته جنتونو ته ورسو ويدعو به آخرین او نور قومونه الله کته کوي لکه ابو لهب کمه کنده ته ورسو نو دا د ایمان خزانه په سورت اخلاص کې ده
کافران رالل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي دا کم الله چې ته یادې د عبادت ته خلق رابلې دا الله د چا زوی دی د چا پلار دی د چا رور دی د چا تربور دی شجر نسب یې راته ووایه بل ډله د کافرو راغله دا غم تپوس کوي دا ته چې کوم الله یادې دا راته وایي چې د سرو زرو دی د سپینو زرو دی د کاڼي دی د اوسپنې دی د څه نه جوړ دی حقیقت او ماهیت یې راته بیان کا د دواړو کافرو ډلو د سوال په جواب کې دا صورت الله نازل کړ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہو اغا ذات چه تاسو رانا تپوس کوئے دا شجر نسب یا دا حقیقت و ماہیت اللہ اغا ذات اللہ دے احد یو دے دا ذات اللہ دے او یو دے یو احد دے بل واحد دے پا عربے کے منگ دا دوارو مانا کو یو او دا واحد او دا احد پک منز کے لگ شان فرق واحد اغیو توی چی داغی پا شانتی یو بل پیدا کی دیشی احد اغیو توی چی داغی پا شانتی یو بل ن پیدا کی یو سڑی وی دا مور پلار یو زوی من نورون خوین منشتا ری واحد دی احد ندی بلو ته لکه زمستا په شانتی یو ام رونه خويندې مې نشته دي نو د دې یو په شانتی یو دغه د بلم پیدا شو جیب کې د پاکستاني روپے دا ویل شي چې فی جیبی درهم واحد زما جیب کې یو روپے ده بلوي ما سره دغه سره د دې په شانتی بل یو پیدا کیږي البته د پخوا زمانه یو خزانه دی منترا داسې روپے د پکې مونته چې ټوله دنیا کې هغه سه اوس بل نشتا بیا ویل شي فی جیب درهم احد زما جیب کې داسې روپے ده چې ټوله دنیا کې داسې بل نشتا دغه م یو ده او د دې په شان یو بل نشتا دا نور عامي روپے دي ټولو خلکو سره داسې شتا نو احد هغه یو چې د په شانتي یو بل نشتا قل هو الله احد او آیا چې پیغمبر علیہ السلام چې الله یو دی دویم نشتا اللہ الصمد اللہ چاہتا محتاج ندے بے نیاز بے پرواہ لم یلد اللہ بچی ندی روڑے نیز بیشتا نی لرشتا بعضی عیسیان وی عیسی ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے اللہ وینا لم یلد اللہ زویر ندی روڑے یہودیان وی عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے اللہ وی لم یلد اللہ زوی ندے روڑے عزیر علیہ السلام زوی ندے بعض عرب قبائل بوی الملائکت بنات اللہ دا فرشتے دا اللہ لوریانی دی اللہ وی لم یلد لور مم نشتا وزوی مم نشتا لم یلد ولم یولد اللہ بچیم ندی روڑے خو اللہ دا چانا پیدا ندے مور پلاری نشتا دے عیسائیانو کے مختلف ڈلی دی یو ڈل دا عیسائیانو وی ان اللہ هو المسیح ابن مریم دا اللہ چی دینو دا پخپل دا عیسیٰ ابن مریم امدی اللہ دے اللہ وی نا عیسیٰ علیہ السلام خو ابن مریم اخو دا مریم نہ پیدا دے او اللہ دا چانم نہ دے پیدا زمان اللہ دا چانا پیدا نہ دے او عیسیٰ علیہ السلام خو دا بی بی مریم نہ پیدا دے اگا اللہ نہ دے ولم یکن له کفوا احد او دا لے اللہ ہمسر ہمسیال برابر ہے سوکم نشتا ترتیب طبعی دا سره چې اول پلار پیدا شي رست زوی پیدا شي دا دغه ترتیب طبعی مناسب عبارت دا سے پکارو کہ لم یولد ولم یلد والله دا سے نوے وی لم یلد ولم یولد الله بچیم نه دی وروړي دا الله مور پلارم نشتا دا ترتیب بدلولو کې اشاره ده چې په دنیا کې د الله د بچو قائلین شتا
یهودیان وی عزیر علیہ السلام دا خدای زوی، عیسایان وی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی، بعض عرب مشرکان وی فرشتی دا اللہ لوریانی. نو دا اللہ دا بچو قائلین شتا، و دا اللہ دا ولد قائل، دا والد قائل سوک نشتا. دنیا کے دا سوک نشتا چاگوی دا اللہ پلارم شتا. نو دا بچو قائلین شتا دا غیر دے مخیو کچھ دا اللہ بچی نشتا، او دا اللہ مور پلارم نشتا دا غیر ادم خوشو. پا دنیا کے شرکت پا دریو طریقوں بانے کی گی. مثال پا طور یو دکاندار دی، دکانداری کئی نو یوازی کولی نشی، ناغوی مال دویم مرگر پکار دی چی دا دکان و سر پا شریک و کما. ما سر سرمایہ 1,00,000 روپے دا، نو بل سڑی دا سے پکار دی چی اغسر یو 50,000 روپے وی، نو زب ازان سر شریک کم، زب پی مشر میں دے زمان دا لاس دا لاندے بئی، مانا لاندے درجے مرگرے گورما. ما سر 1,00,000 روپے دسر دے 50,000 وی، زمان اخکت درجے والا. بلوی نا ما سر 1,00,000 روپے، نو دا سے مرگرے پکار چی اغسر ہم 1,00,000 روپے وی، او زمان عمر تجربہ دا غوی دوارا مساوی کار بکو. نو بل دکاندار وی نا ما سر 1,00,000 روپے نو چی بل سر 2,00,000 روپے وی، زمان لگا تجربہ چی دا غیر تجربہ چی کار خروان کما. نو دا زان نوچت سوک دا زان نا لاندی گوری، سوک دا زان مساوی گوری، سوک دا زان نا پورتا. پا دے دریو طریقو شرکت کی گی سلورم نشتا. نو پا دے دریو والو طریقو اللہ پخپل خدایے کے دا زان سر سوک شریک کری ندی. مخلوق دا لاندے درجی دی پا خدایے کے شریک کری ندی، او دا اللہ مساویم سوک نشتا، او دا اللہ نا پورتم نشتا چاگے پا خدایے کی شریک کرل. نو بے شریک شہریار دے رب زمان چے صاحب دا کل اختیار دے رب زمان، بس یواز بادشاہ دے بل سوک وسر نشتا دے. نو پا دی صورت کے دا شرک جرڑا اوستے شوا چے اللہ سر شریک نشتا. قرآن شریف کے درے مضمون ذکر کی گی، یو توحید، یو رسالت، او دریم آخرت. نو پا دی صورت کے توحید ذکر دے چی اللہ یو دے، نو دا یو مضمون دا دریو پا نسبت 1/3 دے. دی وجنا دی صورت تویلی شوی دی سلسل قرآن، دریم حصہ دا قرآن. لکہ دا صورت کی چا اولس یوزل لکہ 10 سپارے قرآن تلاوت ہوکا، دویم زل دیوی لکہ 6 سپارے، او پا دریم زل دیوی لکہ 13 سپارے قرآن دے ختم کا. دا گڑے پیساب 10 سیکنڈ کے 3 زل قل ہو ویلیش. نمانزن پس چه 3 زل قل ہوئے دا یو قرآن ثواب شو، خپل مور پلار پسے او بخا، دا یو قرآن ثواب مور پلار تو رسید. چی 15 وقت منز کے دروازے مور پلار پسی 15 قرآن لے گی، یا غیب سونا خوشحالی. او اثر بیداوی چستانا رستو با پیدا شتا پسی بم 15 قرآن دروازے در لے گی. نو دیکھی دا ایمان خزانہ دا کم دے کہ دا مال خزانہ پرتوی علت سوکیدار پکار دے چغلا در نولشی. نو چی کم دے دا ایمان خزانہ دا، نو دا ایمان دا خزانے سوکیدار ہم پکار دے. دا آخری 2 سورتنا دا ایمان دا خزانے سوکیداران دی. آخری 2 سورتنا دا دی شان نزول مفسرین پا یو زیبان نے ذکر کئی. پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کے پیدا شو، 40 کال عمر دا سے تیر شو چی دوست دشمن ارچا بے قدر کو صادق او امین بے وطوی. او چی 40 کال پورا شو پیغمبری ملو شلا، او دا قوم دا یو اللہ عبادت تراؤ بلو، تو دے قوم دشمنی شروع کلا. نو سختی و تکلیفو نبے و ترسول دا نبوت ابتدائی 11 کال زمانہ ہر قسم سختو تکلیفو نو کی تیرہ شلا. پا آخر کے دا مکی خلقو دار الندوہ کی یو میٹنگ رو غستو. دار الندوہ
مکه مکرمه کې د کافر یو کونسل حال دی د مکه اهم مسائل به پدې کې چیړل کېدل او فیصله کېدل با عرب قبایل او مشران را جمع شو او شیطان په خپل په دغه میټینګ کې شامل شو د نجد د علاقې د یو بوډا په شکل کې شیخ نجدی بیا به یو سردار د پیغمبر علیہ السلام بارکه تجویز پیش کو شیطان با پیرت کو ویدا نا منظور یو سردار وای چې زما تجویز دار چې پیغمبر علیہ السلام په یو کمره کې اوتړې بندې کې خوراک سکاک مو ورکوي د لوګې تندې به مرشي من به اخلاص شو شیطان پاسې دو ویدا تجویز ما ته منظور نه دی ولې د قام قبیله زور د ته معلوم نه دی را بشي دا کمره بدله تس نس کې خپل سړی به روغ وباسي بل سردار وی زما تجویز داري چې په پړو باندې به بند په بند اوتړو په یو اوخه د پاسه به واچو دا اوخه به شړو هر طرف ته چې لاړه زمونږ علاقه به تیوزګاره شي بار دنیا پیش او دی پیشا شیطان وی نګورې دا کارونه کې ما ته منظور نه دی ځکه وی دا خوږ زبان تاسو ته معلوم نه دی په یو علاقه کې ورغې چاته وی چې ما پرانځي هغوی به پرانځي خوږې خبرې به شروع کی ځان ته به خلک راجمع کی لوی لښکر به تیار شي په مکه به حملو کې ټول به تلتار شي ما ته نه دی منظور داسې یو تجویز پیش کېده شیطان به پیرت کو آخر کې ابو جهل پاسېده وی زما تجویز وره تمام عرب قبایلو نه به یو نوجوان والو توره به ورکو د پیغمبر علیہ السلام د کوره به چاپیره ادرېږو د شپې او د سحر منځله چې کله راوځي په تورو بېواره ګزارونه به وکړو تیاره به یې موږ ته به هم پته نه لګي چې د چا په ګزار مړ شو خپل خپلوان به یې تپوس کوي موږ ته پته نه لګي چې چا مړ کړو دروغ به نه وایو کافر په کفر کې هم دروغ نه وایي وی په تیاره کې پته نه لګي چې چا مړ کړو وی بیا چې خلک قام قبیله سره تاوان غواړي نو چنده به وکړو نو خون بها به ورله ورکو شتر عمره به اخلاص قبیله بنو هاشم به رستګي په چا لاس شیطان راغی او دا ابو جهل په شاو ټپو وتی زما زوی زلمی ځوانې خو دماغ لري ته زوړ توره مال را هم راکړی چې کړم زړه ور باندې سوړ او دې تجویز باندې امنن عمل کور غواړي سبا ته به نه پرېږدي دغه وخت کې الله حکم راولېږه محبوبه نن به د دې ځای نه هجرت وکړې خلکو ستا د وجلو منصوبه جوړه کړله کامیابېږي نه خو نن هجرت وکړه پیغمبر علیہ السلام د الله د حکم په انتظار کې د مخکې نه و ماسخوتن د مانځه نه وروستو د کوره راووته څه خوره شګې دم کړله او ټولو کافرو له په سر باندې خوره واچوله او لاړه دی شیطان چته خوب نه دی کړی په دغه شپه داسې ودو چې خرار یې خته هغه له په سر خوره واچوله او لاړه دی دغه ځای کې الله بچ کړ مدینې منورې ته ورسېده هلته یې ورسره جنګونه کول مختلف جهادونه وشو په هغې کې الله بچ کړ آخر کې د چیلې په غوښه کې ورته زهر ګډ کړل هغې نه هم الله بچ کړ په هېڅ لارو نه شوله نو داسې مشران یهودیان دي هغوی یو کشر منافق یهودي ته ویل وی ده نه به م څنګه خلاص کې وی زما لوریانې جادوګري دي داسې جادو به پې دله وکړم چې سټ وټ به یې کړم ختم به یې کړم وی شابه تادي پې وکړه نو لبید ابن عصم یهودي د هغه لوریانو جادو کړی دی او دی منافق د پیغمبر علیہ السلام ویښته مبارک اغشتی دي د ګمنځې غاښې اغشتی دي ویښتو مبارکو ته یې غوټې ورکړي دي ستنې پکې چولي دي د قجوري بردې پکې داسې نور بلا بتر څیزونه پکې واچول جادو یې پې وکړ بیا د جادو دغه عمل په یو کوی کې د ګټې لاندې کېښودل پیغمبر علیہ السلام باندې د دې جادو اثر داسې وشو چې د دنیا یو کار به کړو خیال کې براتله چې نه مې کړي او یو کار به نو کړي خیال کې براتل چې کړي مې دی شپږ میاشتې دقه شانتې ایره به کېدله خو د دین په کار کې جادو په پیغمبر علیہ السلام باندې هیڅ قسم اثر نو کړي
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما ته پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې زما بیماری او داغه علاج ما ته الله اوخو. وی څنګه؟ پیغمبر علیہ السلام ادو دو فرشتے د انسان په شکل کې راغللې، یو سر طرف تا بل خپو طرف تا. دا سر طرف والا خپو طرف والا تی پد سچلې وی پد جادو شوی دی. وی دا پچا کړی دی. وی لبید ابن اسم یهودیو دا غلوریانو کړی دی. وی دا پسکه کړی دی. وی دا ویخته مبارکه غشتی دی، دا قجوری بور دی او وسرا ستنی دی غوټي ور کړی دی، د ګومنځ غاخي ویخته مبارک او داس نور غوټي ور کړی. وی دا کم ځای کې پروت دی؟ وی دا په بیر زروان کې د ګټې لاندې دی. بیر زروان کم ځای کې دی؟ اوس الله مدینه منوره ته بوتلې کا مسجد نبوی نه بهر د قجرو یو باغ و، پاغه کې یو زوړ کوي، هغه کوي ته به بیر زروان وي. نو په دغه بیر زروان په دغه کوي کې د ګټې لاندې د جادو عملې خو زه ورته خوب کې خوله شوی. پیغمبر علیه السلام سره د مرګرو دغه ځای ته ورغی، خوب کې دا ځای خوله شوی دی. یو صحابي کوي ته کوشو د کوي د ویخ نه د جادو هغه عمل یې راوویسته. د جادو په دې عمل د کوي اوبه د نکریزو په شانتې سرې شوې وې. 6 میاشتې ویښته مبارک په اوبو کې پراته دي، رواسته شوي دي، پاسته شوي دي. اوس که دا غوټه سپړې ویښته شوکېږي، شوکېدو سره به تکلیف رسېږي. جبرائیل علیه السلام راغی، دا دواړه صورتونه اول جبرائیل اولستل و پسې پیغمبر علیه السلام اولستل. دواړو صورتونو کې آیاتونه 11 د جادو په دې عمل کې غوټه 11 دواړه صورتونه ولستې شو، 11 غوټې پرانستې شوې. پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی و، اوس یې پرانسته. عائشہ بی بی فرمائی دا سړی د صحابه کرامو ته خونه وینا زه الله جوړ کړلما او زه د چا نه بدل او انتقام نه علما. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر شو، اجازتو کچلی منافق نه دا سر واما اینا زه الله جوړ کړم او زه بدل انتقام نه علما. دا سړی دونه بے حیا چې دی نه پس بمراغ پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ ناستو، خو پیغمبر علیہ السلام چرته ګیله نه ده کړې چې دونه دیو کړو نم 6 میاشتې تکلیف راکړو نه دی ویلې، تندې تریو کړې نه دی، دی به بیا هم ناستو. په دې لومړني صورت کې د دنیا د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویض، او په دې دویم صورت کې د آخرت د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویض. ماشومان د نظر شي یا بیماریان پې راشي نو دا صورتونه اوایا، ماشومان دم کا الله به خکی. د نظر کېدل وی که کوډ جادو وی که پیریان دیوان وی د هغې دپاره په دې صورتونو ماشومان دموی خدای به خکی، ځانم پې دموی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام آخری مرض الوفات کیوں. دا عائشی بی بیرور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام تپوس لراغی مسواک ورسرو. پیغمبر علیہ السلام و تا دیر دیر قتل. عائشہ بی بی مزاج شناستا پویشو چی ستا گوری وی مسواک تا دیزڑی کیگی ویل آو جو ضرور نظر مسواک واغشتا پا غاقونو کیونی زور ورک برشی ولا پوس که پیغمبر علیہ السلام تے ورک آغا مسواک پیغمبر علیہ السلام استعمال که او بیا واپس عائشی بی بی لورک. عائشی بی بی زر اغا مسواک واغشتو پا خپل خلی که غاقونو کیونی و زور ورک نو دے که دا پیغمبر علیہ السلام لار مبارک جمشن اغی تراغ که تیرے کڑی او بیا دغه استعمال شوی مسواک خپلم استعمال که دیتوی تبرک بی آثار الصالحین دا نیکانو خلقو استعمال شوی سیز برکت تا پار استعمال ہوئی.
بیا عائشہ بی بی فرمائی چې دا دواړه سورتونه ما ولستل او د پیغمبر علیه السلام په لاس مبارک می دم کړل او هغه لاس مبارک دا وی په بدن مبارک می راخ کړ. رومانی صورت کې د دنیا د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویذ. قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الفلق پر رب د سبا د شپې په دنیا د تور تیرې یو تور صادر ویل دی د سحر په وخت کې دغه صادر سری شي سپینه رڼا ته نه راوځي نو دا تور صادر چا سری کړی دی فالق الاصباح الله سیرون کې د سبا دی د تخم دانا د قجوري اډو کې زمیدار پزمکه کې واچي او بخور وتو کې سو وقت پس دا سے معمولی پارسوبو کی یو جرل لاندې لاړ شي یو تیغت بهر راوزی دا د تخم دانا او د قجوري اډو کې چا چولې دی الله خالق الحب والنوا. هغه شان د شپې دا تور صادر سری کړي چا خالق الاصباح الله سیرون کې د سبا. قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الفلق پر رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه سنا چې الله پیدا کړی دی عموم ته اشاره د تمام مخلوق د شرونو نه پناه د الله په ذات. ومن شر غاسق اذا وقب پنانسم پر رب د سبا د شر د شپې نه اذا وقب چې کله د شپه تور شي شپه شروع شي تکلیفونه شروع شي. ما خام خپل ماشومان لارو کوسو ته مپریک دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی شیطان خپل بچی لارو کوسو ته رایستی دی ستاسو بچو ته به تکلیف ورسي نو دا ما خام نه شر شروع شو شپه چې سونه شوخیږي نو اقمره سختی تکلیفونه زیاتېږي غل ډاکو د غلا ډاکې د پار روزي موزر زناور د ضرر د پار روزي قاتل د قتل د پار روزي جادوگر د جادو د پار روزي. ومن شر النفاثات فی العقد او پنانسم پر رب د سبا د شر د پکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې نفاثات پکې وهونکي دا صفت ته موصوف دلته ذکر نه دی. ومن شر النساء النفاثات پنانسم پر رب د سبا د شر د هغې زنانو نه النفاسات چاوی پوکی وہن کی دی فی العقد پا غوٹو کی دا جادو اکثر اقسام کفر دے دے نزان ساتل پکار دی. جادو بسڑیم کئی و دا سڑو پا نسبت باندے خز زیاد کئی ولی خز کمزوری دی کچاوتا سا تکلیف ارسو بدل اغشتی نشی نیو ورشی بلی تووی چے دے فلانو را سردا سے دا سے زیادے کردے دے او تی خپکے گما لانی دے کی یو ہندو دے ډیر ښه کوټګر جادوګر دی هغه بلار شو لانی دے کی سکھ دی لانی دے کی عیسائی دی ډیر ښه کوټګر جادوګر دی دا ذکر په پیدل حکم چې 60 وټ بیکم ستا بدل بته والم نو بس دا ډلې ډلې خزر رواني وي کوټګر جادوګر رواني وي. مسلمان خزلا د کافر خزنم ستر پکار دی لا پات کافر سړی لدل نو د دې خبر نسان اوساتا ستا په قرآن کې ستا د ټولو مسلو حل شتا نو کافر ولا مزا او دا رنګ دې پیریانو د خاپیریانو نمزان اوساتا پیری خاپیری عالم الغیب ندی هیڅ پته ورته لګینا د دروغ د چل ول خبرې دی پیسې درناخلی چې ورشوي څه چلې وي چا در باندې شکړې دي وی دای سره بس کی زمون خاپیری به رو باسي 500 روپے براکه چې دا څوک د توي چا د باندې شکړې دا اوم د پخپل کړې بل چا نه دي کړې بل څوک نه کوي اوم دې کوي دې پیریانو خاپیریانو نزانو ساته اوس په پیریانو اپریشنونه شروع شوي دي ځای په ځای اپریشن د لکی صادر په واچي او مریض توي خو زما خاپیرو کار شروع کړی دی بیا ته صادر لري کی وی لوټه درنه اوچته به نه ټانکې بدی وخی مرچکه مخره کني دا ټانکې بیا سوځي لکه دغه ټک واچو بس ته اوس لوټې هم نه اوچته بیا مرچکه هم نه کوي هیڅ هم نشتا او د جوټو سړی ځان سره ګرځي وی مال د غلا اپریشن کړي والونه به بندي جیوګرافي را او شله اوس هم وګورئ وی تاسو هم وګورئ هله می ټیک ټاک دي دا له دې سیف کړی دي دا دروغ وای
په دې باندې کار نه کېږي. او بلکې چې تغلا وشوله دا پیریان خاپیریان هغه غلم د تخی خدام اسې دشمني دله پیدا کوي خبر نه دی. په دې یقین مکه غلا په پیریانو خاپیریانو نه معلومیږي. غلا په دې معلومیږي چې غل په خپل اقرار وکړي چې او ما کړې ده بس غلا پې ور ووړې ده یا دوه ګواهان وي زموږ مخکې کړې ده په دې ثابتېږي. په پیریانو خاپیریانو نه کي. او په دې سپوم یقین مه کوه. غلا وشي نو پولیس والا راشي سپي راولي چې په چا پنجه راکړه هغه غل دی. دا هم دروغ دي. دې کې هم خطایي شته. یو سړی ما ته راغی ما ته وایي زما زامنو تیران پټ کړل غلا یې وکړله لرګي تیران یې پټ کړله. هغه سړي د رپورټ وکړه وایي هغه سپي راغله زمونږ په کور تیر شو موږ ته هېڅ هم ونه وی زمونږ د کور نه مخکې یو نیک بنده و په هغې پنجې راکړې چې غلا ده کړې ده. وی ما ته خو پته چې زما زامنو غلا کړې ده. وی زه ورغلم ما ورته منت زاري وکړو چې دا ډېر ښه سړی دی دې مچړه چیړی هسې نیم خرڅ به راسره زه ومنم نیم تاوان منم خو دې پرېږدي. وی نیم مې ورسره ومنم. چا چې غلا کړه خپل اقرار کوي وی غلا ما کړه د سپو په بل باندې پنجې راښکلې. نو په دې سپو هم یقین مه کوئ دا د شریعت خلاف کار دی. ومن شر نساء النفاثات فی العقد پنانسم پر رب د سبا د شر د هغې زنانو نه النفاثات فی العقد چې هغوی پوکي وهونکي دي په غوټو کې. یا ومن شر النفوس النفاثات د شر د هغې نفسونو نه نفوسو کې مذکر مؤنث دواړه راغلي چې هغوی پوکي وهونکي دي فی العقد په غوټو کې. نفث هغې پوکي ته وایي چې خولې نه ورسره لاړې ځي او نفخ هغې پوکي ته وایي چې خولې نه لاړې نه ځي. جادوګر چې د جادو الفاظ وایي نو ورسره د خولې نه لاړې توکي. ومن شر حاسد اذا حسد پنانسم پر رب د سبا د شر د حسدګر نه اذا حسد چې کله دې حسد وکړي. حسد څه ته وایي؟ یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی نو بل بنده وایي دا نعمت د ده نه واخله دې ته حسد وایي. تمنا کول د زوال د نعمت د غیر دا نیکی تباہ و برباد کئی لکه خشاک چه اور توا چه ایرت جوڑ شي دقسی نیکی ټوله برباد. رمنی حسد چا کړی دی؟ الله آدم علیہ السلام پیدا کړ ډیر قدر عزت یې ولا ورکړ. شیطان چې ورته وکتل نو دا دونه قدر د دله ولې ورکړ نو حسد یې ورسره وکړ. الله فرشتو ته حکم وکړ آدم ته سجده وکړئ ټول وکړه ابلیس ونه کړه. الله ته تپوس وکړه ولې دې ونه کړه؟ وی زه بهتر یم دې زما نه بهتر نه دی. زه دې د اوره پیدا کړم دې د خاورې پیدا کړ زما د ده د پوزیشن خیال وساته. الله ورته فرمایي خالق او مالک زه یم او د بهتر او د نفع بهتر فیصلې به ته کوې وزه رکشه فاخرج فانک رجیم وزه وی شړو هغې شړلې دی اوس هم شړلې دی قیامته پورې شړلې دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې الله حکم وکړي قیامت کې نو 1,00,000 کلونه چې دی په دوزخ کې تیر کړي نو بیا دې تپوس کوي ابلیسه د جهنم عذاب څنګه دی؟ وی ډېر سخت دی بچ کېدل غواړې ولې نه کړې بچ کړم وی ډېره مهرباني به وي. الله وی خو سولي خبره دا ده چې زما ستا خفقان پس راغلی و هغه خبره بیا میدان ته کوو. ما درته وی چې آدم ته سجده وکړه تا نه ده کړې اوس سجده وکړه چې د جهنم نه دې بچ کړمه. ابلیس ورته وایي چې هغه وخت کې مې هم نه وه کړې اوس یې هم نه کوم او بیا یې ورته نه کومه. پښتانه وایي د سپي لکې چې نچکې 100 کاله بند نه کې بیا روباسې بیا هم کږه. دا ابلیس د سپي د لکې نه بدتر دی 1,00,000 کلونه پس هم نه نیغېږي. همدقسې کو امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې هر 1,00,000 کاله پس به تپوس کېږي وی نه کوم دی د حسد په اور لغړن تو غړن دی دی نه سمیږي. دویم حسد د آدم علیه السلام زوی قابیل د خپل ورور حابیل سره کړی دی. د حسد د وجې نه خپل ورور یې وژلی دی. تر قیامته چې څومره قتلونه کېږي نو د قابیل پکې حصه ده. حسد سره نږدې یو بل لفظ دی غبطه.
د غیبته دا مطلب دی چې الله فلانی له کوم نعمت ورکړي دا د نصیب شي خدا سے مال امراکا دیتا اردو کې رش کوئی نو پختو کې وته پسخیدل وای نو تب چا پسخیږي حدیث مبارک کې راځي صرف دو کسو پسخیگا یو هغه انسان چې الله ول د قران علم ورکړي دی او د شپور د قران په علم کې لګیا دی دته پسخیږي چې خدای مام داسې کا بل هغه انسان چې الله ول ډیر مال دولت ورکړي دی او د شپور د خدای په نوم باندې لګیا دی لګول کوي نو دته پسخیږي چې خدای مال انداسه مال را زرم وسره راکه چې ستا په لار کې ولګوما بل چاته م پسخیږي دنیا فانی دا د دنیا مصیبتونم فانی دی ختمیدون کی دی د دین بچ کېدو لپاره د الله یو صفت ذکر شو قل اعوذ برب الفلق آخرت بیا نه ختمیدون کی دی او د دې مصیبتونم نه ختمیدون کی دی دا غې نه بچ کېدو لپاره د الله درې صفاتونه قل اعوذ برب الناس یو ملک الناس دعا الہ الناس درې صفاتونه ذکر شو قل اعوذ برب الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الناس پر رب د خلقو پر مالک د خلقو پرورش کون کی د خلقو ملک الناس او بادشاہ د خلقو الہ الناس او معبود د خلقو دا درې صفاتونه دي هر یو صفت تقاضا د حفاظت کوي هر مالک د خپل مملوک حفاظت کوي او هر بادشاہ چې په صحیح معنو کې بادشاہ وي هغه د ملک د ځمکې او د ملک د خلکو حفاظت کوي او معبود د خپل عابد او د خپل مخلوق حفاظت کوي څوک چې د شیطان په پنجو کې گیر شو په داسې ذات ته پناه ونیسي چې هغه مالک هم دی هغه بادشاہ هم دی هغه معبود هم دی نو دغه ذات به پوره حفاظت کوي من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچون کی الخناس چې پشا تختیدون کې دی وسواس د مبالغه صيغه ده مبالغه معنی کې ډیروالی ته وای دا شیطان د سر نخپو پورې ټول وسوسه دې کې په معنی د موسوس یو انسان چې غافل وي دی ذکر نه کوي نو دا شیطان لکه د ماشي په دې زړه د پاسه ناس دی خړته مې پړه د نه کړی دی او خپل وسوسه ور اچي چې کله دا غافل انسان وي الله 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 دې دا خپل خړتم په چکرو باشي لاړ شي پشا او تختی چې وسوسه ور اچو لغه هغه وخت کې وسواسو او چې دا خړتم په چک وېسو پشه منډ کړنو دا خناسو الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسه اچي پزړونو د خلکو کې من الجنه والناس دی یو د پیریانو د ډلې نه دی او دویم د انسانانو د ډلې نه دی ناس لفظ پنځه ځله ذکر شو د عربی قاعده ده چې یو اسم یو ځل ذکر شي او دوباره درې باره د دې ذکر ته ضرورت پیښ شي بیا به ضمیر راوړي هغه اسم به بیا نه ذکر کوي کني تکرار راځي دې کې پنځه ځله راغی دې کې تکرار دی یو جواب یې دا چې خدای چې تکرار دی دا مقام د دعا دی دې کې تکرار مناسب دی دویم جواب دی چې تکرار نشته پنځه ځله لفظ د ناس ذکر دی او هر یو ناس په معنا کې د بل نه جدا دی دا هغه ناس نه چې پړومبي ځل ذکر شي یا په دویم ځل دا بل ناس دی معنی ته خیال وکړه چې څنګه بل ناس دی قل اعوذ برب الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الناس پر رب د خلقو د دې ناس نه مراد معشومان خلق دی قرینه په لفظ د رب دی رب معنا پرورش کوونکی معشومان پرورش ته محتاج ملک الناس او بادشاہ د خلقو د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دی ځکه بادشاہ حکومت کوي نو په ځوانانو کې نه په وړو کوي نه په زړو کوي نو ځوانان خلق ته مراد دی الہ الناس او معبود د خلقو د دې ناس نه مراد بوډاګان خلق دی قرینه په لفظ د الہ دی چې سړی بوډا شي او ظلمي زامنی وي دا بچیو لراشي بابا د دنیا ټک کار بمته نه کېدا به من کو او ته عبادت کو من ته دعا کوا الله دې د هر چا بچی نیکان کی چې باباګان عبادت ته وزګار شي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس د دې ناس نه مراد نیکان خلق دي غل اغزه تورزی کمزه چې مال وی شیطان اغزه تورزی کمزه چې ایمان او عمل صالح وی نو د نیکانو خلق په ځړ کې ایمان او عمل صالح لري دا شیطان
د نیکانو خلکو په زړه حمله کوي. من الجنة والناس د اخري ناس نه مراد خراب خلک دي، شیطانان. یو جنی شیطان دی ابو الجان د پیریانو پلار چې آدم علیہ السلام ته سجده نه وکړي دی، د پیریانو نه دی. کان من الجن ففسق، دی د پیریانو د ډلې نه دی، نافرمانی وکړه شیطان شو. او بل د انسانانو د ډلې نه دی، دی تم شیطان وی، دی په شکل انسان او حقیقت کې شیطان. کم انسان چې د قرآن خلاف خبرې کوي، د پیغمبر علیہ السلام خلاف خبرې کوي، د صحابه کرام او تابعین تبع تابعین اولیاء کرام علماء دین بزرگان دین خلاف خبرې کوي، نو دا شیطان دی. شکل به د انسان وی، نور دی شیطان دی. د دې شیطان دا شر زیات دی، الله په دا قرآن ختم کو. کمو شاگردانو چې قرآن ترجمه ختم کړله، ناغوی به دا نه وایي چې یاره موږ خو قرآن خلاص کو بس دی، بس اوس زموږ چوټي شوله. نو د هغوی چوټي نشته دی، ځکه چې قرآن د الله د عشق او د محبت نه ډک کتاب دی. وی مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. چاچے یاد کے داغه چھٹی نشتا به بیا راشي. مولوی صاحب لدی الله توفیق ورکی بیا به ترجمه شروع کی. دا زاړه شاگردان به خامخاوي او کم از کم یو نوی شاگرد وزن سره بیا راولي چې مخکې شلوي چې سلويخ شي، چې سلويخ وي چې اتیا شي، چې سونه یې چې دوجن خوشی کنه. او دا بنوای چې قرآن خلاصو، اوس نه پزله کې دا فیصله وکړه چې قرآن نه خلاصو، په قرآن کې به خپل جن خلاصو. کمې پورې جن دي نو قرآن کې به لګیایي. الله پاک د ستاسو دا دینی خدمات په خپل دربار کې قبول کړي، اجر ثواب دې الله ټولو ته ورکړي، د عمل کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کړي. د دې قرآن فیض برکت غیر چا پیر ټولې علاقې دې الله نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن چې اولستی شو دغه وخت کې دعا کیږي نو فرشته راځي او امین وای. من قرأ القرآن ثم دعا، چا چې قرآن اولست او بیا دعا وکړه، امن علی دعائه، امین وای د په دعا باندې 4000 ملک، 4000 فرشتے، د یو کس په دعا سلور زر فرشتے امین وی. بشک دا دعا الله قبلی. اخلاص سره دعا وکي، یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم کرم وکي، گناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي. در اوس چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي. آینده د نیک عمل توفیق راکړي، د بد عملونو نه وساتي. بیمارانو ته دعا وکړه چې څومره مسلمانان بیماران دي، یا الله ټولو له صحت ورکړي، د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي. کم مسلمانان چې وفات دي یا الله وی بخي، قبرونه د جنت باغچې کې، مرګ نه خلاصي نشته، موږ به ټول مرو. یا الله د ځن کدن د سختونه، د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات را نصیب کړي. د حاضر مجلس پزړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي، یا الله تا ته معلوم دي. د حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه تر سره کې. دا کم خلق غریبانان دي، نیسمن دي، دا نیستیو دا غریبی ورله په مالدارۍ بدله کې خوچستانم پکې یاد ساتي. چا کورونه آباد نه دي، کورونه آباد کې. د چا بچی نشته، خدای بچی ولا ورکې، چې د چا بچی شته نو نیکان صالحان کې. یا الله زمونږ د ټولو اولاد الاولاد تر قیامت استاد دین خادمانو ګرځي، زمونږ د پاره صدقه جاریه وګرځي، د عذاب او د گرفت ذریعہ مګرځي. یا الله ته چې د خپل دین د خدمت لپاره د خادمانو فرض جوړه زمونږ نوم پکې ولیکي. د خپل ملک ته دعا کې چې الله پاک پکې امن او امان راولي، دا شرونه فتنه فسادونه ته الله لري. پاکستان کې خصوصا نور اسلامی وطنونو کې عموما یا الله اسلامی نظام راولي. دعا پچل پوی ګناه خو چې کم خیر او برکت پیغمبر علیہ السلام غوښتي دي، یا الله دغه خیر او برکت من ټول ترا نصیب کی. کم شر نه پیغمبر علیہ السلام پناه غوښتي دا، یا الله دغه شرونو نه پناه را نصیب کی. خدای پاک اخر وخت زمون په جبدا کلمه راول چې لا اله الا الله.